يسألونك عن ذي القرنين. د پیغمبر علیہ السلام نا یهودو د قریش مکه په ذریعہ باندې تپوس کړو. د امتحان د پاره په پیغمبر علیہ السلام امتحان کوي چې د په حق پیغمبر دی او کنه دی. نو درې سوالونه تپوس کړو. یو د روح بارکه تپوس کړو، دویم د اصحاب کهف په بارکه او دریم د ذوالقرنین بارکه. نو د ذوالقرنین حال په دې آیاتونو مبارکو کې معلومیږي. ذوالقرنین دا سوکو په کم زمانه کې او په کم وطن کې او ذوالقرنین ورته ولې وایي؟ نو دې کې ډېر اقوال دي. ذوالقرنین ورته ځکه وایي چې د ده دوه زلفې وي، یو خوا بل خوا زلفې وي. نو دې وجې نه ذوالقرنین ورته وایي. او بعض وی چې د دنیا د مشرق او د مغرب سفر کړی دی او پاغه حکومت کړی دی. د دنیا د دو طرفونو بادشاہ دی، مشرق او مغرب، ځکه ورته ذوالقرنین وی. او بعض وی چې د په سر باندې دوه نشانات لکه د ښکر په شانتې، ښکر نو خو د ښکر په شانتې دوه نشانات یې کوپړی باندې. نو دې وجې نه به ورته ذوالقرنین وي. او بعضې وایي چې د ده په سر باندې دوو طرفونو ته د زخم نشانات وو، نو په دې وجې ورته ذوالقرنین وي. او بعضې فرمایي چې د ده په سر باندې یو تاج و، په هغې تاج کې یو طرف ته او بل طرف ته دوه ښکرې جوړې کړې وې. نو د دې وجې ورته ذوالقرنین وي. او بعض فرمایي چې ښکرور به زورور ته وي، ښکرور. نو دې زورور نو ځکه ورته ښکرور وي، ذوالقرنین د دوه ښکرو والا. پښتو محاوراتو کې هم راځي وی فلاني سره ښکر مه جنګوه او ښکرې به دې دړې وکړي. نو دا ښکر دا طاقت او قوت ته وایي. نو دې ښکرورو زورورو، نو ځکه ورته ذوالقرنین وایي. قرآن پاک د ده نوم ذوالقرنین نه دی یاد کړی چې دا ګنې ذوالقرنین دی، بلکې دا نوم ولا یهودو په سوال کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړو چې ذوالقرنین باره کې څه وی. نو اومغه نوم قرآن هم ذکر کړ چې دا د ذوالقرنین په باره کې تاسو تپوس کوئ دا څوک و څنګه سره و. نو ذوالقرنین دا یو مرد صالح و، یو نیک تقوادار انسان و. د مشرق تر مغربه حکومت یې کړی دی، ملکونه یې فتح کړي او د عدل او د انصاف حکومت یې کو. او د الله پاک د طرف نه دته هر قسمه ساز و سامان ورکړی شوی. د دنیا دریو طرفو ته د سفر کړی دی او حکومت یې کړی دی. یو سفر مغرب طرف ته کړی دی، یو طرف مشرق طرف ته یو سفر کړی دی، او یو شمال کوهستانی علاقو ته. په هغه ځای کې د غرونو یو سلسله وه او د هغې په منځ کې یو دره وه. ده پکې هغه ځای کې بیا د اوسپنې یو دیوال جوړ کړی دی او هغې نه اخوا ته یاجوج ماجوج دی.
یهودو چې کوم سوال کړی دی د پیغمبر علیه السلام نه د ذوالقرنین په باره کې او پیغمبر علیه السلام کوم جواب ورکړ بس هغوی مطمئن شو. مزید سوالات یهودو یا مشرکانو اونه کړل. یهودو یا مشرکانو دا نه دي ویلي چې ذوالقرنین دا نوم یې ولې دی یا دی په کم ملک کې دی یا په کمه زمانه کې و. دا سوالونه یهودو او مشرکانو هم د ضرورت نه زیاتی او فضول ګڼلي دي، تپوس یې نه دی کړی او قرآن هم بیا د هغې جوابونه ونه کړل. ځکه دی که څه خاص پیدا نه د دنیا شته دی او نه د آخرت، نو غیر ضروری چیزونه ذکر کول ډېره قرآن اجتناب او پرهیز کړی. نو ذوالقرنین دا یو نیک بادشاہ و. بعض روایاتو کې راځي چې په دنیا باندې په ټوله دنیا باندې حکومت څلورو کسانو کړی دی. په ټوله دنیا حکومت څلورو کسان کړی دي، دوه مسلمانان دي او دوه کافر دي. نو په مؤمنانو کې یو سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا حکومت کړی دی او بل ذوالقرنین کړی دی په ټوله دنیا. او دوه کافر چې یو نمرود او بل بخت نصر و، دې دوه کافرو په ټوله دنیا حکومت کړی دی. ذوالقرنین په معامله کې عجیبه اتفاق داری چې د ده نه علاوه په دنیا کې ګڼ کسان د ذوالقرنین په نوم تیر شوي دي. او بیا عجیبه خبره دا ده چې هر یو ذوالقرنین ته به سکندر هم وي. هر ذوالقرنین دا سکندر هم و. د عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله مخکې یو بادشاہ د سکندر په نوم باندې مشهور تیر شوی دی. هغه ته سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویلی شي. او د ده وزیر ارسطو او ده بیا د دارا سره جنگ کړی دی او هغه قتل کړی دی او ملک یې د هغه فتح کړ. دا سکندر په دنیا کې د ټولو نه اخیری دی. د ډېرې قصې مشهور دي، خو قرآن کې چې کوم سکندر ذوالقرنین راغلی دا هغه نه دی. ځکه دا سړی چې د عیسی علیه السلام نه 300 کاله مخکې تېر شي دا مشرک و، مؤمن نه و. او قرآن کې چې کوم ذوالقرنین دی هغه یو نیک انسان دی. نبوت کې اختلاف دی چې نبی دی او که نه دی، خو یو نیک ولی الله خو دی. او دغه ذوالقرنین د عیسی علیه السلام نه 300 کاله مخکې دا کافر و. دا سکندر ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر کیږي دا ابراهیم علیه السلام د زمانه دی، د نن تقریبا 4,000 کاله مخکې تیر شوی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دا ذوالقرنین پیغمبر نو، دا فرشته نو، دا یو نیک صالح مسلمانو. او بعض عالمان وی چې نه دی نبی هم و. د ابراهیم علیه السلام د زمانه دی او حضرت خضر علیه السلام د سره وزیر پاتې شوی دی. روایاتو کې راځي چې ذوالقرنین پیاده حج لراغلی. دا ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر دی دی پیاده حج لراغلی. نو چې مکه مکرمه ته رانږدې شو نو ابراهیم علیه السلام ول استقبال لوتلی دی.
او بیا د ده دپاره دعاګانې کړي دي او وصیتونه یې ورته کړي دي. او د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای د بیت الله طوافونه هم کړي دي. د عربو خلک په ده باندې فخر کوي چې دی یو نیک بادشاه و. د دنیا دریو طرفو ته سفر یې کړی دی، علاقې یې فتح کړي دي، حکومتونه یې پې کړي دي او ښه وخت یې تېر کړی، ښه نوم یې پرېښی دی، په چې ظلم نه دی کړی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ستانه تپوس کوي د ذی القرنین په باره کې قل سأتلو علیکم منه الذکرا، قل ورته وفرمایه سأتلو علیکم زرد چې په تاسو باندې به اوللم منه بعضې د حالاتو نه ذکرا، د هغه څه حالات، ټول حالات نه، د زندګۍ د پیدایش تر وفاته ټول نه، منه من تبعیضیه دی، بعض ذکر به درته وکمه. سأتلو علیکم منه ذکرا زرد چې زه به اوللم په تاسو باندې منه بعض د هغه د حالاتو نه ذکرا، څه بعض حال. انا مکننا له فی الارض بېشکه موږ دله قوت او قدرت ورکړو په ځمکه کې، حکومت او اقتدار هم ورله ورکړی. وآتیناه من کل شیء سببا منگ ورکړو دتا من کل شیء سببا د هر قسمه ساز و سامانم ورکړو. سبب ساز و سامان، سبب لارې ته وایي. نو ذوالقرنین ته د حکومت چلولو لپاره چې د کم کم څیز ضرورت و هغه تمام اشیاء دله ورکړی شي او دې قانوندان هم مقنن د قوانین جوړ کړي او په عراق کې بابل ښار کې یو مناره ده او هغې مناره باندې د قوانین لیکلی شوي کاڼي باندې لیکلی شو، کنده کړی شو، بیا د هغې قوانینو انګریزۍ کې ترجمه هم شوې ده. نو دته اسباب ورکړي شي، فاتبع سببا د دغه اسبابو اتباع یې وکړله، لار ورته ښودلی شوې، په دغه لار باندې روان شو. یو سفر یې کړی دی، مغرب طرف ته روان دی. حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې دی ورسېد د نور ډوبېدو ځای ته، وجدها تغرب بیا موند دې نور لره چې ډوبېده فی عین حمئة د تورو خټو په چینه کې. سمندر طرف ته مغرب طرف ته سفر کو، د دنیا اطراف معلومی دا الله حکومت تر کمه پورې دی، مخ په قبله روان دی. سمندر غاړې ته ورسې چې کمه پورې نظر رسی غیر چاپیره اوبه دي. اوس د دې اوبو مخې ته چې اوبو ته ورکوزیږي نو دا لخجنه ځمکه وي او په هغې چې دا اوبه ګرځېدلې راګرځي نه لاندې خټه توره شي، اوبه هم ورسره تورې ښکاري. اوبه که ډېرې سپینې رڼې وي خو چې لاندې خټه توره دا اوبه تورې ښکاري. نو دې ته عین حمئه وایي. دلدلو لخه وه، اوس په دغې لخه کې که قدم ږدې نو هم ډوبېږي او کښتۍ هم پکې نشي تللی، نو به دغه ځای کې برک ولګوه، مخکې سفر یې ختم کړو. په سمندر کې که سفر کې په بحري جهاز کې نو چې تر کمې پورې د نظر لګي نو غیر چاپیره اوبه دي
آبادی نشتا غرونه وغیرہ ایس سم نقش نو چې کله نور ډوبیږي نو تب وی جوړ اوبو کې ډوب شو په ظاهر نظر دا څرګندي چې اوبو کې ډوب شو نو دغه لغجنا چینا دغه سمندر د تور خټو کې نور ډوب شو په ظاهر دا چې ښکاري چې ور ډوب شو پکې د قضیه سره یو قوم بیا موندو حتی اذا بلغ مغرب الشمس دے پورے سفر حکم ازلی حکم چه ورسید دنور ڈوبے دو زیتا وجدها تغربو بیموند دینور لرچ ڈوبے دو فی عین حمئت پیو دلدل کی پیو چینا کی پتور خطا کی وجد عندها قوما دے سر یو قوم بیموند دا قوم چې ذوالقرنین وسره ملاقات شو دا کافر قوم او ذوالقرنین ته الله اختیار ورک قلنا یا ذوالقرنین من اول اے ذوالقرنین اما ان تعذب اے ذوالقرنین یا خطدویل عذاب ورکا و اما تتخذ فیهم حسنا یا پدوی کی ته احسانو کا خیګړه وسرو کا ذوالقرنین ته اختیار ورکړی شو یا قتل کا او یا وتمخ کې د اسلام دعوت ورکا ذوالقرنین دا دویم طرف خوښ ک وې دې ته د اسلام دعوت ورکوم مسلمانان شي نو دا طریقه خلا چې اسلام دې پکې راوستو نو نیک نام شولې او که اسبه سره ظلم شروع کې سمدستي کوال ټکول او قتلول بدنام بشي قلنا یا ذا القرنین قلنا الله من ورته ویل یا خو پیغمبر دی نو الله وتوحی وکړه او که پیغمبر نی نو د په زمانہ کې بل پیغمبر دی او د هغه په ذریعہ باندې الله د حکم وکړي چې ذل قرنینا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيهم حسنا قلنا يا ذا القرنين من اول اے ذو القرنین اما ان تعذب یا خود قوم لعذاب ورک سزا ورلا ورک قتل کا واما ان تتخذ فيهم حسنا یا تپدوی کی انی سے نیک لار دعوت اسلام اول ولا دعوت ورکا چې مسلمانان شي کنه مسلمانی کی بیا قتل کا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ذو القرنين ويل اما من ظلم هر چې هغه کس چې ظلم یې کړی شرک او کفر یې کړی فسوف نعذبه زرد چې من بدغه کس له عذاب ورکو سزا ورکو دا به د دنیا سزا شي ثم يرد الى ربه بیا خپل پروردگار ته واپس کړی شي فيعذبه عذابا نكرا نو الله به عذاب ورکی دوی ته ناشنا عذاب واما من آمن وعمل صالحا او ارچ هغه کس چې ایمان یې راوړ وعمل صالحا او عمل یې د نیکیو کو فله جزاء الحسنى نو دغه کس د پاره بخکل بدلوي جزاء الحسنى خشتا بدل بوي وسنقول له من امرنا يسرا زرد چې من به حکم وکړتا د خپل کار د اسانتیا اخرت کې بخېګړه او دنیا کې به سختی نه کو د نیک کار لپاره نیک آسان نرم حکم بوله ورکو د یو نیک عادل بادشاہ هم دغه طریقه وي بدانو ته سزا نیکانو سره نرمي نو ذوالقرنین دغه حال غوړه که
چې کم ظالمان دي نه سمیږي هغه له سزا او کم چې مؤمن دی هغه له جزاء الحسنى. دغه علاقې فتح کړلې او بیا د مغرب د سفر نه واپس شو او مشرق طرف ته ساز و سامان یې برابر کړ. قرآن حدیث دا تصریح نه ده کړی چې ذوالقرنین دا تمام فتوحات د ملک نیولو لپاره کول او کنه د سیل لپاره روان. خو د سفر په دوران کې چې په کومو قومونو باندې به تېرېده هغه به د خپل حکومت لاندې راوستل. او بیا به د هغوی سره ښېګړه کوله. دریم سفر چې دی نه هغې کې بیا خلکو زورور ګڼلی دی او مطالبه یې ورته کړې او مطالبه یې هم ونه منلې ده. ثم اتبع سببا بیا تابع شو د لارې او د اسبابو مخکې د بلې لارې مشرق طرف ته او د نورو اسبابو د آلاتو د جنگ تابع شو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې دی ورسېده د انور خطو ځای ته مشرق طرف ته لاړ. وجدها تطلع بیا موند د انور چې راخته علی قوم په یو قوم لم نجعل لهم من دونها سترا منگ نو ګرځولې نه مو جوړ کړی د دې دپاره د دې انور نه پټېدو ځای. ذوالقرنین مشرق طرف ته سفر وکړ. یو داسې علاقې ته لاړه چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه د پټېدو درک نو. نور به راوخته او دا خانه بدوش خلک بالکل دقسې ښکاره به ووته. بعض روایاتو کې راځي چې دا بربند خلک وو، ځنګلي خلک وو. خو چې نور به راوخته ګرم به دوی به غارونو ته ننوتل، نورې آبادیانې نه وې. چې نور به یو پوټې مدم شو بیا به د دنیا کار ته راووتل. بعض روایاتو کې راځي خوا کې سمندر و، اوبو کې به غوپه شو. چې نور به ډېر و اوبو کې به ځان ډوبې کړ. چې نور به کم شو بیا به د اوبو نه راووتل. زناور غوندې خلک و، خانه بدوش، وحشي اقوام، چت مت نو د پټېدو درک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې ورسېده دی نور خطو ځای ته. وجدها تطلع بیا موند د انور چې راخته علی قوم په یو قوم لم نجعل لهم موږ نو ګرځولې دي دپاره من دونها د دې انور نه سترا د پټېدو ځای. کذلک همدارنګې وقد احطنا بما لديه خبرا په تحقیق سره من احاطه کړی او قابو کړیم دي بما په هغه څه لديه چې د سره خبره خبره. ذوالقرنین مشرق مغرب سفر وکړ، اسباب وسایل وسرو. الله وی د تمام اسباب او وسایل په هغې باندې موږ احاطه کړې وه. زموږ په علم و، زموږ د علم نه بهر نو. ثم اتبع سببا دینه پس بیا تابع د اسباب شو او په بل لار باندې سفر وکړ، شمال طرف ته روان شو. حتی اذا بلغ بین السدین تر دې چې ورسېده د دوو دیوالونو منځ ته. سد دیوال ته وایي، غر ته وایي. د دوو غرونو یو سلسله وه، دقه ځای ته ورسېده. وجد من دونهما قوما د دې نه اخواته یو قوم بیا موند لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چې په خبره د دوی باندې پوهېدې. ژبه بدله وه، د ذوالقرنین او د ملګرو په خبره نه پوهېده دا قوم. منځ کې یو ترجمان راغی
چې د دواړو قومونو په ژبه باندې پوهېده. د هغوی ترمنځ خبرې وکړلې او د دغه خلکو سره خوا کې یاجوج ماجوج د دې غرونو نه اخوا اوسېدل. نو منځ کې د غرونو دوه سلسلې وې او د دغه دوه غرونو په سلسلې منځ کې دره وه. په هغه دره باندې به یاجوج ماجوج دې قوم له راتلل او پازابول وې. نو د ذوالقرنین قوت چې دې خلکو ولید نو سوال یې ورته وکړه، مطالبه یې ورته وکړله، وی یاجوج ماجوج نه تنګ یو، نو موږ ته یو دیوال ووایه چې دا ظالمان دې خوا نه راځي. لا یکادون یفقهون قولا، قریب نو چې پوهېدې په خبره باندې. قالوا یا ذوالقرنین، وویل دې قوم ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بشک یاجوج و ماجوج چې دي مفسدون فی الارض فساد کوونکي دي په ځمکه کې. فهل نجعل لك خرجا، آیا موږ مقرر کو تعالی پاره یو ټکس او محصول على ان تجعل بيننا وبينهم صدا، دې لپاره چې ته زمونږ او د دوی په منځ کې یو دیوال ووهې. یو دیوال رالو وه، پیسې به درله درکو چې څه غواړې، خو دې ظالمانو نه هم خلاص کا. نو ذوالقرنین ورته ویل مال الله قوت را کړې، مال دولت یې را کړی، بس د لیبر ضرورت ته لیبر راکې، سړي راکې او زه له دیوال وام. نو دیوال یې ولو. فهل نجعل لك خرجا، آیا موږ مقرر کو ستا لپاره یو ټکس او یو محصول على ان تجعل بيننا وبينهم صدا، دې لپاره چې ته زمونږ او د دوی ترمنځ یو دیوال ووایې. قال ما مکنی فیه ربی، نو ذوالقرنین ورته ویل هغه قوت او قدرت چې مال الله را کړی دی، زما رب را کړی، خیر هغه ډېر بهتر دی ما دپاره. فاعینونی بقوه، ما سره تعاون وکړئ په قوت او په محنت. اجعل بینکم و بینهم ردما، زه به جوړ کړم ستاسو او د هغوی ترمنځ یو مضبوط دیوال. آتونی زبر الحدید، ما ته د اوسپنې تختې راوړئ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، تر دې چې برابر شي د دواړو غرونو په منځ کې. ساوا برابر یې که ذوالقرنین د اوسپنې تختې ولګولې یو خوا بل خوا، د غر په منځ کې چې کومه دره وه هغې ته دیوال د تختو جوړ کړه، د اوسپنې د تختو یو خوا بل خوا، او منځ کې خالی پرېښوده، اور یې ورته بل که، اوسپنې ویلې کړه، د هغې تختو منځ کې ور واچولو، نو یو دیوال د اوسپنې جوړ کړه. قال انفخو، وی دې ته بنۍ پوک وهئ، اوسپنه چې ګرمۍ نو بنۍ ورته جوړه کي، بنۍ ورته پوک وهئ. حتی اذا جعله نارا، تر دې چې دا اوسپنې دې نه اور جوړ کړ سورنګار. قال آتونی افرغ علیه قطره، راوړئ ما ته چې زه پکې ویلې کړې تانبه ور واچوم، تانبه یا اوسپنه. فما استطاعوا ان یظهروه، دا یاجوج ماجوج به طاقت نه لري ان یظهروه چې په دې دیوال راوړي. وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا له، او دې به طاقت نه لري دې دیوال لپاره نقبا د سوري کولو، سوري کولی به هم نشي. قال هذا رحمة من ربي، ودا زما د رب رحمت ته. فاذا جاء وعد ربي، هر کله چې راشي وعده د رب زما، جعله دکاء، دا دیوال به زری زری کی. وکان وعد ربي حقا، او وعده د رب زما حق ده. یاجوج ماجوج ذوالقرنین ورته دیوال وهلی دی، او دا یاجوج ماجوج څه شی دی؟ نو دا د انسانانو د قوم نه بعض خلق دي،
د عام انسانانو پشان د نوح علیہ السلام په اولاد کې پیدا شوی دي. ځکه قرآن پاک وضاحت سره خبره کړه چې وجعلنا ذریته هم الباقین. د نوح علیہ السلام اولادم په دنیا کې باقی پریخي، نور نه. طوفان نوح نرسته چې څومره انسانان پزمکه شتا او طوفان نوح نرسته چې څومره انسانان پزمکه شتا او ویبا دا د نوح علیہ السلام اولاد کړي. نو تاریخی روایات په دې متفق دي چې د نوح علیہ السلام یو زوی یافس دی، نو د یافس په اولاد کې دي. یاجوج ماجوج او دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یو تفصیلی ذکر کرے دے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام یو ورځ د سحر په وخت کې د دجال تذکرہ وکړه. دې تذکرہ کې بعضې خبرې دجال متعلق داسې وي چې د هغې نه دجال ډېر حقیر او سپک معلومېده. مثلا دې په سترګه کاڼیا دی، او بعضې خبرې د ده متعلق داسې وي چې هغې نه معلومېده چې دجال یو عظیمه فتنه ده. مثال په طور دی دجال سره به جنت هم وي او ده سره به دوزخ هم وي، او داسې نور ناشنا کارونه ده سره به وي. نو دې بیان نه په دې صحابه کرامو یو قسم یره او هیبت راغی. د سحر پیغمبر علیہ السلام بیان وکړ. ماښام پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته چې وکتل نو د دوی په چهرو باندې داسې روب داب او خفقان او یره وه. پیغمبر علیہ السلام دوی نه تپوس وکړ. د صحابه کرامو عرض وکړ تاسو د دجال تذکره وکړله؟ نو بعضې خبرې د هغه متعلق داسې وي چې د هغه معامله ډېره اسان او سپکه ښکارېده، خو بعضو نه معلومېږي چې هغه سره ډېر لوی قوت به خو یو عظیمه فتنه به. موږ بیا داسې محسوس کړه لکه چې مخامخ د قدورو د بڼ کې دجال دی د قوي را روان دی راورسېده. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل ستاسو باره کې چې د کومو فتنو ما ته خطره ده په هغې کې د دجال په نسبت نورې لویې فتنې قابل یره دي، د یرې قابل نورې فتنې دي. دجال خو معمولي خبره ده، د دې نه لویې فتنې وي. د دجال فتنه دومره عظیمه نه ده څومره چې تاسو ګڼئ. که زما په موجودګۍ کې دجال وته زه به یوازې مقابله وکړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسو له فکر ضرورت نشته. او که زما نه وروستو دجال راغی نو هر بنده د خپل همت موافق د هغه د مغلوب کولو کوشش به کوي. نو الله د زما په غیر موجودګۍ کې د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د دجال علامه دا ده چې دا یو نوجوان دی. دجال دی یو نوجوان دی او د ده له سر ویښته ګلګوتې دي، پیچدار ویښته دي ګلګوتې، او یوه سترګه بهر راوتلې ده لکه د انګور دانه چې پړسېدلي داسې بار راوتلې ده، په دویمه سترګه هم کاڼیا دی او داسې قبیحه شکل یې دی. و دغه زمانه کې عبدالعزا ابن قطن
یو سړی د بنو خزاعه قبیله بد شکله پیغمبر علیه السلام د ده په شانتي و. دا دجال د عبدالعزا ابن قطن بد شکله په شانتي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که تاسو کې یو مسلمان دجال سره مخامخ شي هغه له پکار دي چې د سورۃ کهف ابتدایي آیات دی وایي، ابتدایي آیاتونه دی وایي، نو د فتنې د دجال نه به بچ شي. دجال به کوم ځای نه راوځي؟ نو د شام او د عراق ترمنځ به راوځي، هر طرف ته د فتنه او فساد خوري. د الله بندیانو د هغه مقابله کې ثابت قدم اوسېږي. صحابه کرام وی من وتعالى کچ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دجال په پزما کې څومره وخت لري؟ وی پیغمبر علیه السلام فرمایل چې سلوه خورځي به تیری، خورون باندې ورځ به یو کال برابرۍ، دوه ورځ به یوې میاشت برابرۍ، او درې ورځ به یوې هفته برابرۍ، او باقی ورځ به د عام ورځو برابرۍ. دجال سلویخ لگے تو رئی رندو رسکال دوما میاش درم آفتا او سلورم نپس بیا طول وزی او شان برابر وی. صحابه کرام خود عبادت شوقیان دی. نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی وی کم رس چه دا کال برابر دا منگا پکی دا یوی روزی منزی نکو که دا کال منزی نو پکی کو. تو پیغمبر علیہ السلام وطی نہیں صاحب کتاب بکوے دا کال منزی نو پکی کوے، پا دا غرس کے بلا یو کال منزی نکوے. بیا منگ وطا عرضو کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے با پا کم تیز رفتار بانی روانی پا دے سلیو اخراج کدی دا تمامی دنیا سفر بکی، نو دے با پا کم تیز رفتار سفر کی. یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل اوریه چې په هوا کې تیز رواني داغه پشان چې دا موافق هوا ورپسې نو دا اوریه روانه ده، نو د قشان ته به تیز رواني. دجال یو قوم له ورشي نو خپل باطل عقیده طرف ته دعوت به ورکی، هغه خلک په دجال به ایمان وروړي. دجال به اوریه ته حکم کوي چې په دې باران اوروا، باران به وشي، زمکه ته حکم وشي، سرسبز او شاداب شا، نو د دجال په حکم به زمکه نشینکې روزي. ساروی به ماخام کورونه ته چراشي، ماړه به وي، راتشي به وتلي وي، او دا پیبه را پلونه ډکي. دجال په یو بل قوم باندې براشي، هغوی ته د خپل کفري عقیده دعوت ورکي، هغوی به خبره اونه مني، رد به کړي، دی به مایوس شي. نو په دې مسلمانانو وقات راشي، هیڅ مال به سره پاتې نشي. دجال په یو شاړه ځمکه به راشي، هغه ځمکه به ته به خپل خزانه راوباسه، نو د ځمکې نه به خزانې روځي، دجال پسې به روانې وي، لکه د شاتو مچو کې چې کومه ملکه مخکې وي او نور مچې ورپسې وي، دا خزانې په دجال پسې دقسې به شاته روانې وي. بیا به دجال یو سړی راغواړي، ډېر ښه نوجوان به په توره به په منځ نیم کې دوه ټوټې به کړي، او د دواړو ټوټو په منځ کې دومره فاصله وي لکه سړی چې غشي ولي، نو دومره فاصله د غشي په مقدار فاصله د دوه ټوټو منځ کې ده، منځ کې به دجال ګرځي راګرځي، او بیا به دې مړي ته اواز کوي راپاسه، دا مړی به راجندي شي، دواړه ټوټې به یو ځای شي، جنبې به شي. دجال طرف ته به راشي، خاندي به، مخ به یې روښانوي. دے وقت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نا اللہ پاک راکوز کی دعا صادر بے اغسطی وی دا دمشق
جامع مسجد داغی سپینه مناره را مشرق طرف تا دقی مناره سره دا اسمان دا طرف راگشت او دا دو فرشتو پا اوگو بے لاس اچولی وی او سر مبارک بے اخکتا کری وی ویختو مبارکو نبا اوبداس ساسی لکه مرغلره چه زلیگی بڑیگی لکه چه تازه غسلی کردی چه سر مبارک پورتا کی امتی دا دو ساس کی لکه دا مرغلره سفارا بڑیگی او چې کم کافر ته وګوري او د عیسی علیه السلام ساوه ترسي هغه کافر به پځې مري او د عیسی علیه السلام ساوه دومره رسي کمې پورې چې نظر یې رسي داسې لرې پورې ګوري نظر یې کمې پورې رسي هغه پورې به سا رسي او زه پورې به کافر مړ کېږي عیسی علیه السلام دجال څه شو نو د دجال تلاش بشورو شي تر دې چې باب اللد یو لوی گیج کې دروازه ده بیت المقدس سره نږدې اقصا سره اعلان کې مړ به کی دجال به قتل شي بیا به عیسی علیه السلام به خپل مؤمنانو مرګرو لرای شي بطور شفقت داغي په چهره د الله سره کاږي او د جنت د اعلی درجات خوشخبری به ورکی عیسی علیہ السلام په دې حال کې دی چې الله حکم وته شو زه خپل بندیانو کې داسې بندیان راوباسم چې د هغوی د مقابلې طاقت هیڅ چا سره نشته هیڅ څوک هم د هغه مقابله نشي کولی داسې بندیان راوباسم نو تلاش وکړه چې کوه تور ته لاړ شه او خپل مؤمنان ملګري ځان سره فورا بروخېجوه امن دپاره دقه وقت به یاجوج و ماجوج روسی یاجوج ماجوج دومره په تیز رفتار به راځي لکه چې د غر نه راغلي ښکته راخوېږي بحیره طبریه یو دریاب دی په هغه دریاب باندې چې لومبنۍ ډله د یاجوج ماجوج راشي او په دې سیند خوله کېږي اوچ کلس به کي د شګو یو میدان به ترې جوړ کړي نو دویمه ډله د یاجوج ماجوج چې په دې ځای راشي وی دلته چې ته پخوا دریاب تیر شوی دی دریاب اوچ کلس د ځمکه اوچه ده وی داسې ښکاري دلته پخوا دریاب تیر شوی دی هغه مخکینو ملګرو سټلی دی عیسی علیه السلام او د هغه ملګري په کوه طور باندې پناه حاصله کړي او بعضو نور مسلمانان هغوی په خپلو قلاګانو کې محفوظ ځایونو کې پناه حاصله کړي د خوراک سکاک سیزونه به دومره کم شي چې د غویي سر په 100 دیناره باندې بهتر به ښکاري د یو غویي سر په 100 اشرفه د سرو زرو په دینار باندې په 100 دینارو اغشتل دا به بهتر وي عیسی علیه السلام او د هغه مؤمنانو ملګرو ته به تکلیف وي د یاجوج ماجوج د لاسه الله ته به سوال وکړي یو وبا به راشي یو مرض او یاجوج ماجوج چې کوم ځای کې دی په هغه ځای سټ وټ به شي مړ به شي او دا تمام روی زمین په یو لوش ځای به خالي پاتې نشي ځای په یاجوج ماجوج مردار پراته دي او دومره غوړ دي چې نور پرې لګي نو چربي به ترې بیږي یو لوش ځای خالي نشته ټوله ځمکه څښاب بوی شروع شو دې کیفیت ته چې عیسی علیه السلام وګوري نو عیسی علیه السلام او د هغه ملګري به دعا وکړي یا الله دې مصیبت نم خلاص کا دغه وخت کې الله پاک د دوی دعا قبلوي او یو خاص قسم مرغۍ به راشي چې د هغوی گردن د اوښ په شانتې وي د دغه مرغو دا گردنونه دا به د اوښ په شانتې وي او یاجوج ماجوج په ځمکه مرداره پراته وي او په یو مخلوقه کې یو یو رالي په بره به یې والوځئ سمندر ته به یې یوسئ په سمندر کې به یې غورځئ
ازمکه ته خالی شوله خو چربی په بدل اصحاب وی پزمکه شتا یو عظیم باران به الله پاک راولي چې ګور چاپیره څومره دنیا نه په دې باران به ازمکه الله ټول وینځي لکه شیشو به صفا شي دونه پس الله ازمکه ته حکم کوي او ازمکه ستا په خېټه کې څومره میوې دي څومره ګلونه دي خزانې دي هغه ټول برکات راښکاره کا دومره برکت بښکاره شي چې یو انار پاغې د یوې لویې ډلې مړېدل به کېږي په یو انار باندې به یو لویه ډله مړېږي او د انار پوستکي نه به یو غټه چترۍ جوړه شي نو خلک به په سوري ناست دي ډېر خلک به په سوري ناست دي دومره یو انار دی پاو کې به دومره برکت وي چې د یوې اوښې ته د یو لوی جماعت لپاره کافي کېږي د یوې غوا ته یو لوی قبیلې له کافي کېږي د یوې چیلې ته یو لوی کور لپاره کافي کېږي نو دا د امن و امان زمانه څلوېښت کاله وی دې نه پس به قیامت راځي نو اوس د قیامت نه مخکې یو مزیداره هوا به ولګېږي او د هغې په وجه د هر مسلمان په دې طرف کې یو خاص قسم بیماری به پیدا شي او د هغې په وجه تمام مؤمنان به وفات شي او ښه په قدر عزت د هغوی ګور کفن دفن وغیره په عزت به وشي او دې نه پس په ټوله دنیا کې ټول شریران خلق به پاتې شي کافر کمیونست به پاتې شي چې نوم د الله به نه پیژني او پزمکه داسې ناروا به شروع شي لکه دا زناور چې حلال حرام نه پیژني عبدالرحمن ابن یزید روایت کی یاجوج ماجوج د قصې کې زیات تفصیل راغلی دی بحیره طبریه په دې باندې چې یاجوج ماجوج تیر شي نو بیت المقدس طرف ته یو غر دی جبل الخمر هغې ته به وخېږي وی د ځمکې تمام مخلوق هم ختم کو او اسمان یالو پسې کوشش کو اوس دوی ختمو نو غشي بولی په بره او د بره نه د الله په حکم دا غشي په وینو سور چې واپس راشي نو دا بې وقوفه وي د اسمان مخلوق هم اوشته هغې هم ختم کړل ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د دجال په قصه کې فرمایي چې دجال د مدینه منورې نه بللي اوسېږي د مدینه منورې په لارو باندې د ده راتلل به ممکن نه مدینه منورې سره نږدې یو خوره ځمکه به راشي دغه وخت کې به یو سړی دجال له مخې له راشي چې دا د تمامو خلکو نه بهترین سړی دی او دجال ته وی یقین مې دی چې ته دجال هغه دجال چې موږ ته پیغمبر علیه السلام خبر را کړی دی دجال چې دا ووري نو خلکو ته وی ما ته ووایې که نه چې دا سړی قتل کم او بیا جملې کم نو بیا زما خدای ته شک کوې وی خلک وی نه نو دغه بزرګ دجال به ولګېږي قتل به کي بیا به جملې کي نو دجال ته به وی وی ستا په باره کې د مخکې نه یقین نورم زیات مضبوط شو چې ته دجال یې دې نه پس دجال د هغه د وجلو اراده کوي خو بیا پې کامیابېږي نه نشي وجلی بخاری مسلم یو حدیث راوړی دی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ الله به حضرت آدم علیہ السلام ته فرمایي چې په خپل بچو کې جهنميان پورته کا نو دې به عرض کوي ربه کوم خلک دي نو الله به ورته حکم کوي وی په 1000 کې یو کم زر کسان جهنميان او یو پکې جنتي وي زرو کسانو کې یو جنتي دي او یو کم زر ټول دوزخیان وی صحابه کرام ویریدل او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په من کې هغه یو جنتي به څوک وي پیغمبر علیه السلام یې غم مه کوئ
دا یو کم زر جهنمیان په دې کې یو ستاسو نه دی، دا زر به پکې د یاجوج ماجوج نه وي. دا یو کم زر جهنم ته ځي نو دې کې به یو ستاسو د عامو انسانانو نه وي او زر به پکې د یاجوج ماجوج وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله انسانان لس حصے پیدا کړي، 9 حصے پکې یاجوج ماجوج دي او یو حصہ د ټوله دنیا انسانان دي. یاجوج ماجوج د دې تعداد د تمام انساني دنیا نه ډېر زیات دی. عیسی علیہ السلام چې ځمکې ته راشي 40 کاله به هغه تېروي. سلویخ کاله به عیسی علیہ السلام تیری. مسلم شریف کی روایت کې 9 کاله راغلی دي او بعض سلویخ تم لیکلی دي. دا زمانہ د امن و امان به دې کې د هیڅ قسم دشمنی نه وي، جګړه به نه وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د بیت الله حج او عمره د یاجوج ماجوج نه پس به هم جاری وي. یاجوج ماجوج نه پس هم د بیت الله حج او عمره بکیږي. یاجوج ماجوج د سد ذوالقرنین په شادي او کوشش کوي چې دا دیوال سوري کې راپوري وزي. یو ورځ پیغمبر علیہ السلام دا خوب بیدار شو، رنگ مبارک سور او په زبان مبارک دا الفاظ لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. لا اله الا الله ويل والويل للعرب عرب له خرابي. من شر ما اغه شر قد اقترب چې شر نږدې شو، عرب له خرابي ده. فتح اليوم من رجم یاجوج و ماجوج. نن ورځې د یاجوج ماجوج دیوال کولو شو. څنګه کولو شو؟ مثل هذه وحلقه 90 او بیا به مسواک غوتا او دا قطه غوتا دا سیوده کوي دقه نسوري په دیوال کې وشو. د پیغمبر علیہ السلام بی بی فرمائی زینب بنت جحش فرمائی چې من عاوزو که یا رسول الله من بدا سے حال کې هلاکیږو چې په من کې نیکان خلق موجود وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایلا هلاک کېدی شي ځکه چې شر زیات شي نو بیا هلاکت راشي، نیکان بدان ټول دي پکې. نو سد ذوالقرنین د دیوال کی سورې وشو. نو یا خو معنا حقیقي ده چې سورې پکې وشو، یا معنا مجازي ده چې کمزور شو. دیوال کمزور شوی دی او قریبه ده چې خلق پیراوزی را پوری وزي. یاجوج ماجوج روزانه دا دیوال کمی او ټول ورځ چې کار وکړي نو داسې لږ غوندې ځای پاتې شي، رڼا پکې راپورېږي، دومره نری دیوال پاتې شي. نو دوی سهار نه ماښامه پورې ډیوټي وکړي، کنستلو کې نه وي، نور به سبا وکنه و، لږ غوندې ځای پاتې شو، نور به سبا وکنه. د سبا چې راشي هغه دیوال مکمل بیا غټ شوی وي او دوی ټوله ورځ په کار وکړي، نو ماښامه پورې چې ورسېږي نو بیا داسې نرۍ پاپلې پاتې شي، قریبه ده چې رڼا هم ترې راوځي. دوی نور به سبا وکړو، هره ورځ داسې وایي تر قیامته لګیا وي، خو انشاء الله نه وایي. او سهار چې راشي نو دیوال ورته غټ شوي وي، نو دوی انشاء الله نه وایي. یو ورځ به داسې راشي چې دوی وایي چې انشاء الله نور به سبا وکړو
چې داسې وایي سبا راشي نو نری پاپړ پاتې خو چې د کور کې نو دیوال کولو شو ختم شو او دوی ورته راپورې وځي. دوی ورته شفتونه ولې نه مقرروي چې اته ته ګنټې ډیوټي شروع کړي دا یاجوج ماجوج او رمز کې چټي کوي نه نو لږ وخت کې ختم کړي. وایي دا ذهن هغوی له الله نه دی جوړ کړی چې شفتونه ورته مقرر کړي. دا نه کوي نو دا انشاءالله ولې نه وایي دا الله پاک د دوی ذهن ته نه ورچي اخري وخت کې به ورته انشاءالله ذهن کې ورواچ. دوی الله نه پیژني خو د اخري وخت کې به انشاءالله وایي الله نه پیژني. نو دیوال با شروع شي او دوی به پې راپور وځي یو لوی فساد په تمامه دنیا کې به دوی جوړ کړي. سورة کهف آخری آیاتونه چې د دې تلاوت څوک کوي نو دجال او یاجوج ماجوج د دې لوی فتنې نه به الله پاک بچ کوي. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض من برا پریږدو بعض د دوی یاجوج ماجوج یومئذ په دغه ورځ باندې یموجو چې چپې به وهي فی بعض په بعض کې لکه د دریاب د چپو په یو بل کې به ورننوځي را روان به وي. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور نمن با ابوهل شپو کې پشپېلې کې ونفخ في الصور پوکې بوالی شي پشپېلې کې فجمعناهم جمعا نمن براجم کو دا ټول خلق وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا من بپیشکو جهنم لر يومئذ پدغر ازباني للكافرين كافران لطار عرضا پپیشکو لسرا الذين كانت اعينهم اغا کافران چې داغوی سترګې فی غطاء په پردو کې وی عن ذکری زما د یادنا وكانوا لا يستطيعون سمعا او غی طاقت نلره د اوریدلو د حق سترګې پټې کړې وی او غوږونه ځان له بند کړي. وتركنا بعضهم يومئذ يموج من برا پریدو بعض د یاجوج ماجوج یومئذ په دغه ورځ کې یموج چې چپې به وي موج به وي فی بعض په بعض کې یو بل کې به ورننوځي. ونفخ فی الصور شپېلې کې به پوکې ووالي شي فجمعناهم جمعا نمن براجم كنتول پجم کول سرا وعرضنا جهنم يومئذ من بپیشکو جهنم مخامخ بکو جهنم يومئذ پدغ رزبان للكافرين كافران دطار عرضا پپیشکول سرا الذين كانت اعينهم اغ کافران چسترگی دا اغوی فی غطاء عن ذکری زما دا یاداش نتا پردو کیوی وکانو لا یستطیعون سمعا او دی دا حق دا اوریدل طاقت نلره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.